أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين صدق الله العلي العظيم. البقرة سورة وشپتم نمبر آیت. په دې آیاتو کې رب عزوجل د بني اسرائیل قوم یو بل واقعه بیانوي چې په هغه کې د دې کوږوالی د دین موسوي حقانیت او د الله قدرت څرګندېږي. هغه قصه په داسې شکل و چې په بني اسرائیل قوم کې یو سپینږیری مالدار سړی و، عامل نومېدی. د دې عامل وراره راغلی و چې خپل اکا ته مرکه وکړه. د دې اکا و لور و، بل نارینه اولاد یې نه درلود. اکا ته هم په دې نیت باندې مرکه وکړه چې د اکا لور وغواړي، بیا به نو د اکا چې سبا وفات سي د هغه جایداد کور ټول به دته پاته سي. یوه لور یې ده نو هغه خو د ده مېرمن سوه او بل قریب نه لري، نو میراث به یې هر څه دته وي، نو حق د ده دی. کله چې اکا ته مرکه وکړه، اکا جواب ورکړ چې زه ستا سره دوستي نه کوم، خپله لور تا ته نه درکوم. کله چې دا وراره مایوس سو، نو د ځانه سره یو بل فکر وکړي. هغه فکر دا و چې راسه د اکا ووژنه. کله چې د اکا مړ سو، نو دی خو بل میراثخور نه لري، نو تی میراثخور یې بیا به هم مال تا ته پاته سي. او د دې مرګ دپاره هم یو پلان جوړ کړي. هغه پلان داسې و چې دی د کوره وباسي، لیرې یې بوځي، هلته یې ووژني او بیا د خلکو په منځ کې په ناپامي باندې وغورځوي. سهار بیا دعوه وکړي او دا خلک راټینګ کړي چې تاسې زما اکا وژلی دی. هم د خلکو صدیت واخلي او هم اکا ووژني، هم یې میراث ورته پاته سي. داسې یو ترتیب یې جوړ. هغه و چې رالی اکا ته یې خوږې خوږې خبرې وکړلې. اکا یې خطا ایستی، اکا یې د کوره څخه وایستی. ښه ډېر چې لیرې سو، یوازې سو، اکا یې وواژه. بیا یې د دې اکا جسد راواخیستی، د ښار د دروازې په خوله کې وغورځوئ. بېرته رالی په کلي او کیلوري کې اوازه ګډه کړه چې کاکا څو سو چیرې تللی دی. د دې څه پوښتنه وکړه، د دې څه پوښتنه وکړه. کاکا ورک سو. بالاخره اوازه راغله چې کاکا خو د ښار په خوله کې مړ پروت. د هغه د څخه وراره پسې راپاواز او خپل اکا یې راوړی. په خلکو یې دعوه وکړه چې دا زما اکا دلته مړ پیدا سو، نو دا چا وواژه؟ د اسمانه خو خلک نه دي راغلي، د هغه خلک هم تاسې یاست، تاسې وژلئ. شخړه او جنجال او دعوه یې شروع. په دغه زمانه کې حضرت موسی علیه السلام ژوندی و. دعوه یې موسی علیه السلام ته راوړه چې د دې قاتل راوښیه چې دا چا وژلی دی. په هره زمانه کې چې پیغمبر ژوندی وي، پیغمبر ته الله وحی کوي. الله پر دې قادر دی چې حقیقي معلومات ورکړي. چې پیغمبر نه وي، نو په غیب خو څوک نه وي خبر چې د الله د خواسه وحی را نسي. زموږ په دین اسلام کې یوه مسله سته، شریعت مقدسه کې. هغه مسله د قسامت ده. دا د قسامت یو مستقل عنوان دی او یو مستقل باب دی چې دا زموږ د فقه کتابونه یې ټول اجدي. دا باب قسامت دې ته ویل کېږي چې په یو کلي کې یو سړی پیدا سي مړ او د کورو څخه تر 500 متره کم لرې نه وي، هم تر 500 زیات 500 یا زیات لرې نه وي. کورو ته په 100 متري، 200 متري، 300 متري، 400 متري کې پروت. او دغه مړ سوی کس پر ده باندې زخمونه معلوم وي. قریبان یې راسي، دعوه وکړي. بیا به د دې کلي 50 نفره راباسي، قسم به یادوي چې دا مړی موږ نه دی کړی. دا د قسامت مسله ده چې مړی دلته په دې کلي کې پیدا سو، مړ، زخمونه ایستا ورباندې، ناجوړه نه او په دې کلي کې مړ سو. طبیعي خبره ده، تاسې پکښې لاس لرئ په دې مرګ. نو ته هم داسې دعوه وکړه د قسامت. موسی علیه السلام ته چې دی دعوه پیش کړه، موسی علیه السلام دعا وکړه. موسی علیه السلام ته الله عزوجل وحی وکړه او ورته ویې فرمایل چې دی ته دا ووایه تاسې یوه غوا پیدا کړئ، غوا حلاله کړئ.
د غوا د وجود څخه یوه ټوټه غوښه واخلي، دا مړی ورباندې ووهئ، مړی به راژوندی سي. کله چې راژوندی سو خپله به حال ووایي چې زما قاتل څوک. موسی علیه السلام پر دوی مخ راواړوي چې ما الله ته دعا وکړل، رب عز وجل حکم وکړي چې تاسې یوه غوا حلاله کړي او د هغه یوه ټوټه غوښه راواخلئ، دا مړی ورباندې ووهئ. کله چې مو دا مړی ورباندې ووهئ، دا مړی به خپله ژوندی سي، خپله به قاتل وشي. دوی په جواب کې ورته وویل اتتخذونه هزوا، زموږ سره مسخرې کوي؟ دا کله کېدلی سي چې غوا حلاله که او د غوا په غوښو باندې بیا مړی ووهه هغه دې ژوندی سي؟ دا کله کېدی سي؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین، زه په الله سره پناه غواړم چې زه د جاهلانو څخه جوړ سم. دغسې خبرې، دغسې ټوکې ټکالې، دا خو جهالت دی. زه نه غواړم چې جاهل جوړ سم او د جاهلانو کار زه نه کوم. اصلا خو دی یو مازې یو بهانه جوړوي، خبره یوې خوا او بلې خوا ته کړي. که نه نو د پیغمبر په خبره کې څوک شک کوي. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما هی، ته رب عز وجل ته دعا وکړه چې دا څنګه غوا ده، دا موږ ته ښه معلومه نه ده، نو څنګه غوا حلاله کړو؟ اول خو حکم اسان و، هسې یو غوا واخله حلاله که نو په دې کې بیا څه د پوښتنې ضرورت دی؟ خو دی اصلا هلته په زړه کې غله دي، غواړي چې دا موضوع یوې خوا او بلې خوا ته یې کړي. بیا خبرې شروع کړلې، نو څنګه غوا ده؟ رب عز وجل ورته وفرمیل لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون. دا یوه داسې غوا ده، نه ډېره وړه ده او نه ډېره زړه ده، منځنۍ غوا ده، ښه غوا ده، داسې یوه غوا ده. دوی بیا خبره یوې خوا او بلې خوا ته واړول، پوښتنې شروع کړلې، کژې وژې پوښتنې کولې. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. دا غوا موږ ته وښیه، دا اوس موږ ته ښه نه ده معلومه. ته د رب عز وجل څه سوال وکړه چې دا ښه روښانه کړي. دا غوا پر موږ پوشیده سوه، ناڅرګنده سوه، او د دې ویل نو انشاءالله انشاءالله موږ به لار پیدا کړو، په هدایت پسې وبېژنو. رب عز وجل بیا حکم ورته وکړو چې دا یو داسې غوا ده چې تر اوسه پورې یوې نه ده په سوې، هر حټ یا اوبه نه دي پراکښل سوي، تیز رنګ یې دی او ښایسته غوا ده. کتونکي چې ورته وګوري هغه کشیي څه جذابه داسې غوا ده. نو بیا دی ولاړ هغه کار یې وکړ. دا چې اوس په دې قصه کې دا دوې پوښتنې او دوه جوابونه سوه. قصه دونه لنډه نه وه، تفاسیرو لیکلي دي چې 40 کاله دی دا پوښتنې کولې، 40 کاله چې هر څونه یې پوښتنې کولې هغومرې موضوع ورباندې سختېدل. او دا مړی 40 کاله پروت و د الله په قدرت باندې. الله عز وجل قادر ذات په هر څه باندې. دوی خو غوښتله چې دا غوا نه کړي حلاله. 40 کلونو خو ډېر وخت دی. بعد د 40 کالو څخه دوی ولاړه، هغه غوا یې پیدا بیا یې هغه غوا حلاله کړل او مړی یې ورباندې په یو ټوټه غوښه باندې ووهئ، مړی را ژوندی سو. ویې ویل چې پلانی سړی زما قاتل. دغه واقعات تر دغه ځایه پورې په دې ایاتو کې الله جل جلاله بیانوي. یوه برخه یې بله هم سته، دا چې دوی قتل کړي دي هغه موضوع په راتلونکي رکوع کې ده، او تر قتل وروسته چې څه خبرې پیښې سوي دي هغه په دې ایاتو کې چې ما وویل تکرارا چې د دوی دا واقعات داسې ګډې وډې په دې وجه دي چې دوی همداسې کاږه واږه خلک. الله جل جلاله فرمایي وإذ هغه وخت د یادولو وړ دی قال موسی چې موسی علیه السلام وویل لقومه خپل قوم ته یې وویل ان الله یقینا الله پاک یأمرکم امر کی و تاسو ته ان د دې تذبحو چې تاسو حلاله کړئ بقرة یوه غوا. قالو دوی وویل اتتخذنا آیا ته موږ نیسې هزوا په مسخرو سره، ته زموږ سره ټوکې ټکالې کوې، مسخرې کوې. قال موسی علیه السلام وفرمایل اعوذ زه پناه غواړم بالله په الله جل جلاله سره ان د دې څخه اکونه چې زه سم من الجاهلین د جاهلانو څخه جوړ سم. الله پناه غواړم چې زه جاهل یم، خو د جاهلانو کار دی. قالوا ادعوا لنا دوی وویل چې وبولوه زموږ دپاره ربک رب خپل یبین لنا چې بیان کړي موږ لره ما هیه څنګه ده دا غوا، چې شی راته روښانه کړي نو موږ څنګه غوا حلاله کړو. قال موسی علیه السلام وفرمایل انه یقول یقینا الله جل جلاله فرمایي انها یقینا دا غوا چې د بقرة غوا ده لا فارغ ولا بکر نه ډېره زړه ده او نه ډېره وړه ده، نه ډېره زړه ده لا فارغ زړه ولا بکر او نه ډېره وړه. عوان بین ذلک میانه ده په منځ کې د دې زوړوالي او د وړوالي. ففعلوا تاسو کار وکړئ، عمل وکړئ ما تؤمرون هغه څه چې تاسو ته امر کړل سوی دی. قالوا ادعوا لنا بیا دوی وویل قالوا ادعوا لنا ربک مشتخپل رب راوبوله یبین لنا چې بیان کې موږ ته
ما لونها څنګه دی رنگ د دې غوا. قال موسی علیه السلام وفرمایل انه یقول یقینا الله جل جلاله فرمایي انها بقره یقینا دا غوا چې د غوا د صفراء تک جړه غوا ده فاقع لونها چې تیز رنگ دی شدید الصفرة جړواله یې تیز دی تسر الناظرین چې خوشحاله کوي کتونکي بحسنها شائست یې دومره زیات دی چې کتونکي ورته وګوري ورباندې خوشحاله کېږي. قالوا ادع لنا ربك بیا دی وویل چې وبوله زموږ لپاره رب خپل یبین لنا چې بیان کړي زموږ دپاره ما هي څنګه د دا غوا ان البقره یقینا دا غوا چې د تشابه علینا پوشیده سو پر موږ باندې و انا او یقینا موږ انشاء الله که د الله خوښه ولمهتدون خامخا به پر هدایت سو. تفسیر لیکلی دی وای کدی دا د انشاء الله لفظ نه وای ویلی تر قیامته به دی دغه پوښتنې کولی په دغه سرګردانۍ به اخته وای د دنیا د نورو کارونو به پاته وای. قال انه یقول قال ویل موسی علیه السلام انه یقول یقینا الله عز وجل فرمای انها بقره یقینا دا غوا داسې غوا ده بقره غوا ده دا داسې غوا ده لا دلول ستړی سوی ذلیله سوی په کار باندې نه ده ای غیر مذلله بالعمل داسې نه ده چې په کار کولو باندې خواره سوی ډنګره سوی داسې نه ده تثیر الارض چې مځکې یې یوې کړي ولا تسقي الحرث او نه اوبوونکې د کښت لره بعضې غواوې داسې چې اوبه ورباندې راکاږي د باوړیانو څخه مسلمة سالمه ده یعنی هېڅ عیب نسته پکښې چې د کار په وجه یا ګوډه سوي یا ړنده سوي. لا شیة فیها داسې یوه غوا ده چې ثابته ده او کمروالی و کوږوالی و دا نسته پکښې ښه ثابته د عیبونو څخه پاکه. لا شیة هغه رنګ ته ویل کېږي چې د هغه اصلي رنګ څخه جلا رنګ وي. لا شیة فیها ای لا لون فیها غیر لونها د دې چا کوم رنګ دی نور د کمر ټکي و داسې رنګونه پکښې نسته. قالو دوی وویل الآن جئت بالحق اوس دې راتلل په حق باندې وکړل صحیح وینا دې وکړه. فذبحوها پس نو دوی دا غوا حلاله کړل وما کادو یفعلون قریبه نه وه چې دوی دا کار کړی وای خوښه یې نه وه فقط ځان یې یوې خوا او بلې خوا ته کاوه د دې دپاره چې ځان خلاص کړي او دا موضوع روښانه نه شي. موضوع لا یو څه پاته ده انشاءالله په راتلونکي درس کې به یې پای ته ورسو. سبحان ربک رب العزة عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.